سلامونه نیکې احترامات د وصال میډیا ټولنیزو پاڼو تاسو لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم امید چې روغ او جوړ به وئ. نن راغلي یو دلته سلیم کاروان دریم ګراوند ته نو دلته ځوانان کرکټ هم ترسره کوي او موږ رالو مالې د دغه ځوانانو لنډ نظرونه به واخلو. 2023 کال نه راپدې خو افغانستان کومه ټیسټ لوبه نه ترسره کړې، 3 کاله بعد میدان ته ښکته کېږي او هغه هم د ټیسټ لوبې لپاره یقینا لږه سخته به ورته ووایو او سخته به نه وي ځکه چې دومره قوي ټیم نه دی. زیمبابوې ټیم ده او زیمبابوې ټیم دومره سیریس هم نه ده چې موږ یې دومره سیریس واخلو، خو انشاءالله د افغانستان ټیم پې ښه دی، ځوان لوبغاړي پکې دي. محمد یوسف یم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ څخه. نو نننۍ لوبه چې ده د افغانستان او د زیمبابوې پر مقابل د ټیسټ لوبه ده. نو دکې د ځوانانو لوبېدل د یو ښه چانس دی دوی ته تر څو دوی ځان خپله شو کړي، دلته خپله وړتیا وښیي. لکه موږ سره عبدالمالک دی، صدیق اتل دی او د هغه لوبېدل د سینیر لوبغاړو ترڅنګ دا هغوی لپاره یو بهترینه موقع ده چې تر څو ځان شو کړي او دلته خپل ټیلنټ وښیي. نننۍ لوبې ته په کتو افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه چې ده نو دوی هم دواړه ښه ټیمونه دي، که څه هم زیمبابوې هم ښه سایډ لري او د افغانستان ملي ټیم هم ښه لوبغاړی لري، ځوان لوبغاړي هم دوی ځان سره لري، سینیر هم لري. نو جوړښت ته په کتو تر اوسه د افغانستان لوبډله د ګټلو چانس شته ځکه افغانستان تر اوسه سور بال لوبولی دی، یعنې هغه سره بال کې میچونه کړي. نو کولی شي دلته د مشر روزونکي په واسطه د دوی تجربه د لاندې انشاءالله د زیمبابوې څخه به دغه لوبلړۍ ګټو انشاءالله. معاصر ډېر دی پکې او ځوان لوبغاړي باید ولوبوي، ځوان لوبغاړو ته باید چانس ورکول شي، خاصتا صدیق اتل او عبدالمالک چې دي ډېر ښه پلیران دي، د ټیسټ لپاره هم ښه جوړه ده او د ون ډې دپاره هم ډېر ښه جوړه وه. ماشاءالله باید ټول ته چانس ورکړي، کوشش کوي چې مثلا کوربه لوبډله بلده د خپل ګراوند سره او خپل محیط سره او دغه سره بلده ده. Well, Afghanistan will come with a strong 11 squad, and inshallah Afghanistan will be the winner because of the good selection. And as well, Sadiq Atal has come back, and if you see recently he promoted very well, and about his performance it was very great for Afghanistan. So we hope to be the battle line should be better and also win the match and also win the series. Zimbabwe team has great players, so they will also try the best, and they will trying to win the match. But Afghanistan, if you see the bowling line of Afghanistan, Swenas attacks like Rashid Khan, especially Mujibur Rahman, so they will be the best, and they won't allow them to get more runs from.